حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی ان یاتی علی الناس زمانن په خلکو باندې به یو داسې زمانه راشي لا یبقى من الاسلام الا اسمه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی د اسلام به پاتې نشي مگر صرف نوم د اسلام به پاتې شي. یو سړی به صرف چې تپوس ترې وکړي هلکه ته کوم مذهب باندې هغه به وایي زه مسلمان یم. یا چې شهن اعتقاد جوړوي د خپل تذکره جوړوي نو په هغې کې به په مذهب په خانه کې څه لیکي اسلام. یا به صرف نوم د مسلمان ږدي نوم به د مسلمانانو وي. لا یبقى من الاسلام الا اسمه. د اسلام نه به باقی پاتې نشي مگر صرف نوم د اسلام به باقی پاتې شي. وای به ځان ته مسلمان خو په 5 وخته کې به دی یو ټایم مونځ هم نه کوي. ورځ به تیره شي شپه به تیره شي تپوس دې وکړي هلکه ته مسلمان یې او زه مسلمان یم په دې شپه ورځ کې تا یو مونځ کړی دی نه مونځ خو مې نه دی کړی. لا یبقى من الاسلام الا اسمو. وی بزان ته مسلمان او د اسلام چې کومه اهمه فریضه د مونځ هغه به نه ادا کوي او که مونځ کوي نو هغه به مونځ د مونځ په شانتې نه وي. مونځ به د مونځ په شانتې نه وي ځکه چې یا به ورله رکعتونه نه ورځي یا به ورته د فرض او د سنتو فتح نه وي چې د ماسپښین په مونځ کې څو رکعته سنت دی او څو رکعته فرض دی. یا به د رکعتونو د تشو او د ډکو په حساب نه پوهېږي چې کوم رکعتونه پکې ډک دی او کوم پکې تش دی. یا به ورله مونځ نه ورځي د مونځ الفاظ به غلط وي او ترجمه خو الا ماشاءالله ډېر کم کسان به داسې چې د مونځ په ترجمه او په معنی باندې پوهېږي. نو یا خو مونځ نه کوي او که مونځ کوي نو هغه مونځ د مونځ په شان به نه وي. نو لا یبقى من الاسلام الا اسمه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په آخر زمانه کې به د اسلام صرف نوم پاتې شي. نوم وی به ځان ته مسلمان شکل و صورت په د کافر په شانتي وي. کو د کافرو په ملک کې پاتې کېږي نو تا ته به پته نه لګي چې دا هندو دی او کو دا مسلمان دی دا عیسائی دی کو دا مسلمان دی دا یهودی دی کو دا مسلمان دی ځکه شکل و صورت د کافر او د یو شان به وي هېڅ فرق به پکې نه وي. وی به ځان ته مسلمان او سود به کوي په حلال او په حرامو باندې به نه وي ته د مقصد به صرف پیسه جمع کول وي. حالانکه حدیث مبارک کې راځي وی د سود او یا درجی دی د ټولو نه کمه درجه او کوزه درجه دا ده چې یو انسان په خانه کعبه کې نعوذ بالله د خپلې مور سره مخ تور کړي. په خانه کعبه کې د خپلې مور سره مخ تور کړي کمه درجه د سود دا ده. نو وی به ځان ته مسلمان او سود به کوي وی به ځان ته مسلمان او پردی عزت به خرابوي پردی مور ته پردی خور ته پردی لور ته به په غلط نظر باندې ګوري. کوشش به دی کوي چې په کلي او په محله کې د دې مسلمان زه عزت خراب کما. حالانکه حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی د سود اویا درجی دی اویا او د ټولو نه کمه درجه دا ده چې انسان په خانه کعبه کې د خپل مور سره مخ سکی تور کی. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی د ټولو نه بدترین سود د ټولو نه ناکاره سود د ټولو نه لوی سود هغه دا ده چې ته د یو مسلمان عزت خراب کی. ته د یو مسلمان عزت خراب کی. ته د یو مسلمان غیبت کوي. ته د یو مسلمان په عزت باندې ډاکا چوي. داغه دوره څه شوي یا نه شوي ته معمولی خبره کو داغه وی لس خبرې پسې ځان له مرګري کې او په علاقه کې داغه غیبونه لټای خلکو ته بیانای پلان کې دسی پلان کې دسی پلان کې دسی. نو وی ځان ته مسلمان منځ نه کوي وی ځان ته مسلمان سود کوي وی ځان ته مسلمان
فردی عزت خرابوي. وی ځان ته مسلمان د دوو مسلمانانو په مابین کې لمسې کوي چې د دوی دواړه جګړه شي، یو راولګي او بل ووجني. لمسې به کوي چې سهار پاسې د ده کوشش دا وي چې دوه مسلمانان په جنگ باندې کړي. لمسې کوي چغلي کوي. وی بزان ته مسلمان فردی حق باندې دی اله نه کوي چې وسې برکېږي فردی حق باندې قبضه اچي. فردی حق باندې قبضه اچي. حدیث مبارک کی راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای چا چې پردی حق یو لویش قبضه کو، زمکه یو لویش قبضه کړه، پردی کور یو لویش قبضه کو، تر قیامت په ورځ باندې تر ومې زمکه پورې به دا د غاړې بنګړې وي، دا به دته په دې غاړه کې ور واچولی شي. وای بزان ته مسلمان تر یو څو روپو د پاره به د خپل عزت په ټیک ټاک باندې به خرابوي چې ما ته یو 10 روپۍ میلاو شي، خیر دی کو زما د بدن نه کپړې لرې شوې، خیر دی کو زما د خور لور د بدن نه کپړې لرې شوې، خیر دی کو په مسلمانانو کې فحاشي او عریاني خوره شوله، یم به مسلمان کوم به په ټیک ټاک او په فیسبوک او په یوټیوب باندې دا کارونه، مقصد مې به پسې شاته صرف 10 روپۍ وي چې دا زما جیب ته راشي. او زه یوه خبره کوم چې څوک په دې سوشل میډیا باندې، په فیسبوک باندې، په یوټیوب باندې، په ټیک ټاک باندې غلطې ویډیوګانې کوي، دا ډیره د خطرې خبره ده. دا داسې ګناه ده چې دی له انتها نشته دی. سبا به په دې قبر کې پروت وي، مړ به یې، ستا دا غلطې ویډیوګانې چې څومره خلک ګوري تا ته به عذابونه په دغې قبر کې میلاویږي.